نن خو فل پتیارې شګیر شول. بهرحال ویلکم بیک او ستړي ماشه. نن چې څرنګه یونیورسيټي ته ورسېدل ایستوز د انګریزونو فلم رو تا ولګو ویل چې دا فلم وکسه میج وها داس فلم جوړاوي موها فلم وکتا خو سار میں نه پخلوسه داس تی داس پچال ول شه د پیریډ نه پټ شول. پزړه شمه ویل چې د فلم د جوړاولم داخله هنه دی ځاندن خو چې میج د پیریډ نه پټې دی ایستوزو د لاشته سارا رو سرا مختاوا خو شکر دای چې نن سابو سیستم بدل دای موها دوله پر پکرو ضرب شوړا ولې د یونیورسيټي نه پیور پارسل شول. پلیار شه اچانک د واکند نه یو کاس ټلیفون رو وکا چې ډی چا کاروتلای شه بیانن ماډه میج درته جوړاوي ورتاویل می چې وچ د زوز غونډه درڅا خو چې داس نوي چې یخ بلارز کاس غونډه روخه پټ شه ویل چې ته زون رو رساوا نور بغا ماشا زه په فول سپیډ شه د واکند په لوري ور پارسل شول. وچ دل ماشوم ازونه سره واکند تا ورسدل خو جنکی ته می چې ټلیفون کو واکنی نه باریر شه بند کړای و ډېر ټرای می په وکړې خو وارای نه وخوړه خو ورتا یای نه چالای درکاوی بیا انسان پاشه څه ویلای شي. وچ په جی ټی روډ واکند باندې په زمان ټایر ټریډر دی کو نه درته ور سیخ شول خو چې ورنه تل کندي د کندورونی د خړ پړ وزیرستان وی امیر ویل چې ډیچا ماړه خود وچا پمیج دو خوال په خپل خړ پړ پښتونه باندې ژاغ وکا چې د 12 نه ونڅا د 22 انچ پرې د ټوله گاډي نوی او سیکنډ هند چاینا او برانډ ټرینا او په زمان ټایر ټریډر شه فل پواړیا ریټ ورته ملاویږي الایو ریمتا خدا بالکل نه خفا کیږي د ټویټا بی ام ډبلیو هونډای کیا سوزاکی غونډه چې څوره حکم نه گاډي دی دغه نوی او سیکنډ هند ریمینا او ها فل سستا ورته ملاویږي ورسره او په نوی ټیکنالوژي باندې میج د گاډي 3D ویل الایمنٹ او کمپیوټرایز ویل بیلنس سره فری آیل چینج ها ورته کی بلکا څوک لره وی زمان ټایر ټریډر تا نشیروتلای بیا خدا به خيستړی نکو خالدا د زمان ټایر ټریډر د ټیم سره رابطه کو فول فری ډیلیوری سره او ټرینا ریمینا میش کورته ورساوي نردمو خواجه وزیر مسجد دا وړ ورمنه منګله بنگاشه بټانه نیازه خروټه مروته ګنډا پوری بنی څکونډه خټکه سلیمان خلی میا خلی چرانه میانه دوتانه دم تورنه چمکنه افریده مومنده اورګزه بلکې ټوله پښتانه په جی ټی روډ واکند باندې زمان ټایر ټریډر تا زونور سی خاوي ټرینا ریمینا هر شای پواړیا ریټ وره کدا هنه شکاولای به د زمان ټایر ټریډر د ټیم سره رابطه کاوي چې ټرینا ریمینا وچ د کور ورته در ورساوي میج ها دوله پر یو وټلتا لوړی سای مضبوطه ماړه مرتا کاش کړه خو چې په واپسی شتلل سای په تورې ترنګې سیخ شوال موها کلمه بسم الله رو بنده اوله سای زاور زش رو بنده تیر شا خود خیره سرا رو خلوص شوال.